لنډه کیسه کېله. لیکوال نصیر احمد احمدی، ویاند فضل ربی احمدی. اوه کلنې نجلۍ کیلو ته وکتل. له خونده ډکې ورته ښکاره شوې. خپل نیکه ته یې سترګې ور واړولې. هغه د کراچۍ یا ریړۍ پر یوه څنډه ناست و. پښې یې ځړېدلې وې او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو یا څپلیو ته یې کتل. نجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرنو ګوتو یې یوه نرۍ لښته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چیغه کړه، ما! نجلۍ مخ واړاوه. ګڼې ګوڼې ته یې وکتل. خلک یوې او بلې خواته روان وو. یوه ماشوم آیسکریم ته ژبه رایستلې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل. له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې پر یوه تور ځای یوه بمبره یا غومبسه ښکارېدله. نجلۍ له ځان سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو لپاره دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. نجلۍ بوډا ته وکتل. مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و. سترګو یې چوخړې رایستلې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته ځړېدل. نجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږې یم. بوډا یو سوړ اسویلی وایست. خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلې یا ترازو یوه پله لنډه راتاوه شوه. څو ځله په خپل ځان راوګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې پر ځمکه ولګولې. په ټول قوت یې کراچۍ ټیله کړه. څنګ ته شو او پیاده رو ته نږدې یې کراچۍ ودروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې. یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، ده ولې په خلکو پسې لښته رااخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې. ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده. نو خلک ولې وهي؟ هغه هلک وینې ژاړي، تلی په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی و. نجلۍ کیلو ته وکتل. په کوچنیو او مړاوو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم. بوډا غلی و. نجلۍ څه ونه ویل، خو شیبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد، قول ده که مې 2 درجنه خرڅې کړې یوه یې ستا. نجلۍ کیڼ لور ته وکتل. نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ یې روان خلک د میوو اخیستلو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلئ، کیلې ارزانه شوې، درجن په 40 افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل، 40 افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د 5 ډوډیو بیه ده. نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه فاتحانه مسکا وکړه. یوې او بلې خواته یې وکتل. په ټیټ غږ یې وویل، اصلي بیه 13 افغانۍ ده. که درجن 25 راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو. خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوو. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، 40 افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه، 15 راشه 10. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغې پیسې شمیرلې او تنده یې ورین ښکارېده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو دي؟ مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، 25. بوډا هغې ته وکتل. په سترګو کې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څه رانه وړل. سړي د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه؟
چې 2 درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې. په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل: څه کوې؟ دا هم کیلې دي؟ میلمنو ته مې شرموې که څه؟ سړي کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل. د هغې خوله ډکه وه. سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته کتل. بوډا یوه شیبه غلی و. بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ پر خړو او خیرنو ویښتو لاس تیر کړ.